لار من په خپل ځان ته بند کو نقصان په خپل ځان ته جوړ کو لاش راوستل وی نو هغه به لاش راو به تصور کې یو څه شوتل خو نه چې بیا به وشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زین تاسو مرګره سلیمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې ارتار کلم یو وړو کې غونډه کې ویډیو پیغام در کومه په دې سایډ به تاسو را ویډیو ښکاری ډېر سبق آموز ویډیو ده د عبرت نه ډکه ویډیو ده او هغه کسان چې کوم مطلب دار چې مریض تلیو د یو کور پکې 15 شپږ کسان چې کوم دغه پات شوی دي په دې ویډیو کې به تاسو تراشي هم او دغه شان چې کوم دی نو په سګاړو باندې چې کوم دی نو ونه راغورځېدلي دي ډېر زیات خلک پکې خوږ شوی دی او پات شوي دي او کله چې بیا موږ یو خبره کوو نو بیا موږ چېرې حکومت پاکستان چې کوم دی نو هغه موږ بیا ګناهګارو چېرې حکومت به داسې کړی حکومت به هغسې کړی وي نو بالکل په دې کې د حکومت هېڅ قصور نشته دی او قصور ټول زموږ دی. که تاسو ګورئ د اختر په موقع باندې ګورئ چېرته چکرو له څوک ځي نو د اختر په موقع هم 3 څلور 5 جنازې د یو کور نه وځي که کله واوره وشي هم 3 څلور 5 یا 10 جنازې د کور وځي که چېرته باران شوی هم 7 جنازې به د کور وځي. دا څه زموږ د ناپوهېتوب د وجې نه او بیا موږ دا خبره کوو او هغه حکومت چې کوم دی د هغې مالي او جاني نقصان پکې هم وشي د کروڑونو روپو چې کوم دی نو مشینريانې هغه راولي او په کروڑونو په یوه روپو خرچې په هغې باندې وشي هغه د څه لپاره زموږ د حفاظت لپاره خو بالکل ملګرو په پوځ او یا په حکومت باندې په کروڑونو په لکونو روپو خرچه کیږي او هغه زموږ د حفاظت لپاره دي د دې لپاره دي صحیح ده کوي به خدمت خو دغه شان نه دي پکار چې مطلب ته ځان سره د کور نه هم یو واړه روان کې ماشومان روان کې زنانه روانې کې یو تال تلاړ شي دغه شان تاسو ډیمونو کې وګورئ په یو کشتۍ کې به د یو کور نه تقریبا 200 کسان سواري په یو کشتۍ کې زما په خیال 200 کسانو پورې مړي وشو. دغه شان واورو کې هم وشو د اخدرو په دغه کې هم وشو یو موټر سایکل باندې کله وي موټر سایکل یې وجنګېدی نو به حیثیت بایجان زه د هغه خلکو نه دا اپیل کوم چې د کوم کشران چکرو له ځینو مشرانو له پکار دي چې د خدای په خاطر باندې خپل کشران منع کوي او کم مشران چې دي د هغوی ته هم زه دا سوال کوم چې مطلب دا دی چې تاسو لږ کې ناکام وکئ ولې چې هغه بیا د ټول ملک دپاره د ټولو خلکو دپاره ناسور جوړ شي. که تاسو به وګورئ په دې ویډیو کې تاسو به کتلي هم د یو کور پکې زما په خیال 15 شپږ کسان چې کوم دی په دغه موټر کې مړه دي او هغې ته اکسیجن بند شوی دی. دغه شان نورو ځینو باندې ګاډي چې کوم دی ونې راغورځېدلي دي خو زه به تاسو نه په حیثیت بایجان دا اپیل کوم او دا سوال درته کوم دارت نه غوښتنه کوم چې دا ویډیو هر هغه کس ته ورسوئ او دومره یې شیر کړئ ملګرو سره چې ټول ملګري ته عبرت واخلي او د عبرت په بنیاد باندې تاسو د ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او هغه خلک زه دا نه وایم چې مطلب دا دی چې چکر له مزئ خو چې چکر له لاړ شي لږ غونډه کې د ځان حفاظت هم پکار دی که نه بس صرف موږ ته بهر ځای کې سکیورټي والا ولاړې حکومتي چارواکي به ولاړې مشران به ولاړې او موږ ته به دا خبره کوي چې تاسو دلته لار مه بندوئ. ګورئ که تاسو سوچ وکړئ لار موږ په خپله ځان ته بنده کړو نقصان په خپله ځان ته جوړ کړو بیا هغه حکومت راځي چې کوم دی نو هغه موږ ته لار ازادوي زموږ د لارې د ازادېدو کې هم کوشش کوي زموږ چې کوم دی نو مالي جاني نقصان شوی هغې له هم نیغ ولاړي هغه دپاره چې کوم دی نو هغه هم هغه ځای ته رارسېږي او ځان نه رسوي زموږ د حفاظت لپاره نو بالکل زموږ محافظین دي د دغه خلکو دغه هم خیال وساتئ ولې چې مطلب هغه خلک فالتو په عذاب نشي او موږ هم چې کوم دی نو په نقصان او په دغه کې را نه شو ولې چې زموږ مالي نقصان زموږ هم خپل نقصان دی جاني نقصان هم زموږ خپل نقصان دی او دغه شان که نور کوم نقصانات کېږي دا زموږ خپل کېږي نو بیا حکومت را هم شي خو په هغه موقع راشي چې کله زموږ لاش راویستل وي نو هغه بیا لاش راوباسي. که تاسو ګورئ په دې روډ باندې نو هغه ګاډي راغلي دي چې مطلب د کروڑونو لکونو روپو مشینري دي هغه لګیا دي خو هغه هم بېبسه شو بېبسه دا شو مطلب چې تاسو هغه جانونه ته ځان لاسه ورکړي دي که نه زندګي تاسو د لاسه ورکړې ده نو که بیا حکومت رام شي هغه به خپلې هلې ځلې جاري ساتي خو چې کوم دی نو تاسو مطلب دا دی چې په خپله سوچ وکړئ چې تاسو خپله زندګي تر لاسه ورکړئ یو څه شوتل خو نه یې چې بیا به وشئ نو دغه شان د خپل ځان خپل ډېر زیات خیال ساتئ او بالکل په دې خبره باندې حکومت ګناهګارول یا مطلب ګرمول نه دي پکار
چې بالکل دلته به حکومت ولاړ وي هغې به موږ منع کړي وي. اوس مطلب زه د دې ځای نه روان شوم او چېرته ځم نو ما نه حکومت دا تپوس نه کوي چې ته چکر له ځې که ته مړي له روان یې که ته غم له ځې که ته ښادۍ له ځې. دغه شان نور ملګري هم ښه پوهه خلک یې وایي ښه ایجوکیټډ تعلیم یافته خلک یې او دغه شان چې کوم دی دا ګوره زنانه ماشومان چې کوم دی هغه هم په دې ویډیو کې به تاسو کتلي ډېر زیات نقصان وشو او نقصان سره سره چې کوم دی نو بالکل هغه خلکو دردېدل هغه واورې چې کوم دی د خدای ظالمانو واوره دومره اهم شی خو نه دی مطلب چې ته لاړې واوره کې تصویر او که تاسو را فیسبوک نن سبا ګورئ مکمل دی واورې نه ډک دی مکمل په واوره کې تصویران دي نو بحثیت بایجان یو ځل درته بیا سوال کوم او مینت درته کوم چې دا ویډیو هغه خلکو ته ورسوئ چې څوک پالتو ګرځېدل کوي پالتو چکرې لګوي په اخترو کې چکر لګوي یا دغه شان نورې چکرې لګوي او هغه خلکو ته دا ویډیو ضرور ورسوئ چې رچا کشران دي او بالکل چکر لږي یا مطلب دغه هغې باندې پابندي ولګوي منع دي او دغه شان چې کوم خطرناک ځایونه هغې له تلل نه دي پکار نو بالکل ملګرو دا ویډیوګانې چې ویډیو چې کوم دی دا به تاسو کتلي مې امید ده چې تاسو به خوښه شوي او مطلب که چا زړه ته پې درد رسېدلی په هغې زه معذرت غواړم دا ټایم ماله راکړه اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ د خپل ځان د خپل چار چاپېر د خپل مشرانو کشرانو ډېر زیات خیال ساتئ د لوی الله په لوی امان